درې ډوله انسانان دي چې دعا یې قبلیږي. پوهېږئ هغه درې کسان څوک دي؟ رسول الله مبارک فرمایي وی درې ډلې خلک دي چې که هغه دعا وکړي د دوی دعا قبلیږي. لومړی مظلوم، هغه څوک چې ظلم پې شوی، هغه څوک چې ځورېدلی دی، کړېدلی دی، خلکو د ده په حق باندې تیری کړی دی، که دا دعا وکړي د ده دعا قبلیږي. دوهم مسافر، هغه څوک چې د مور نه، د پلار نه، د کلي نه لرې شوی دی او په دې نیت باندې چې د خپل اولاد دپاره یې ولمړی حلاله روزي وګټي او دی د وطن نه لرې شوی وي، د دې سړي دعا هم قبلیږي. درېیم د روژهدار انسان، هغه څوک چې روژه یې په خوله ده او د الله تعالی د ویرې نه یې روژه نیولې ده، د دې سړي دعا هم قبلیږي. اوس راځئ موږ او تاسو خو الحمدلله د روژې مبارکه میاشت ده، د ټولو به روژه په خوله وي او بل دا چې مسافر به اکثره په موږ او تاسو کې وي. راځئ د ځان دپاره دعا وکړو، د مور او پلار دپاره دعا وکړو، بالاخره د هغو انسانانو دپاره دعا وکړو چې دوی اوس په قبرونو کې دي، که زما او ستا نیکه وو، که خپله خپلوان وو، که هموطن هم وو او که بالاخره مسلمانان وو. راځئ د ټولو دپاره دعا وکړو. راځئ د الله تعالی په دربار کې لاس پورته کړو او د دغې غمځپلي او دردېدلي افغانستان دپاره هم دعا وکړو. په آخره کې ماته هم دعا وکړئ او ځان ته هم دعا وکړئ. السلام علیکم.